د هډوکو ماتېدل د هډوکو ماتېدل او په مفصله پورې اړوند ستونزې د لاندې لاملونو له کبله پېښېږي. اول یو مستقیم فشار، یعنې کله چې هډوکی د مستقیم فشار له امله مات شي، لکه موټر وهل مستقیمه ضربه پر هډوکي او داسې نور. دویم غیر مستقیم فشار، داسې یو حالت چې د بدن پر بل ځای زور راشي خو هډوکی مات کړي، لکه د جګ ځای څخه راغورځېدل چې پر لاسونو فشار راوړي او د غاړې د هډوکي د ماتېدو لامل کېږي. تعریف یې څه دی؟ ماتېدل د هډوکي پر مخ د کسر او یا د هډوکي د قطع کېدو څخه عبارت دی. کېدای شي چې هډوکی پر یو ځای او یا څو ځایونو کې مات شي، او یا کېدای شي چې د هډوکي سر مات شي او په غوښه کې ورننوځي، او یا هم کېدای شي هډوکی مات شي او د غوښې او پوستکي د شلېدلو لامل شي او خپله هډوکی د لیدو وړ وګرځېږي. په هر حال کې ناروغ درد لري، د هغه ځای شکل تغییر مومي او حرکات غیر طبیعي وي. ناروغ د هغه ځای حرکت ورکولو څخه ډارېږي. که چیرې مات شوی هډوکی پوستکی هم وشکوي نو وینه بهر ته تویېږي چې په دا ډول ماتېدو کې کېدای شي میکروبونه هډوکي ته ورننوځي او ناروغ حالت لا خراب شي. هېر مو نه شي چې د هډوکي ماتېدل په وړو او لویانو کې توپیر لري. لومړنۍ مرستې به یې څه وي؟ هغه کارونه چې باید یو مرسته کوونکی ترسره کړي، ناروغ بې حرکته کړي او درد کم کړي، او که ناروغ په شاک کې وي د ناروغ شاک ته ورسیږي. د دې لپاره چې مات ځای سم وڅېړي، البته پرته له دې چې ناروغ ته حرکت ورکړي، نو د ناروغ جامې په قیچي یا هر هغه څه چې ستاسې په لاس کې وي څیرې کړئ او له تنه یې لرې کړئ. د ناروغ د نبض تعداد او فشار یاداښت کړئ تر څو د ضرورت په صورت کې اړوند ډاکټر ته معلومات ورکړئ. که چیرې د ماتېدلو له امله هډوکی بهر ته راوتلی وي، هېڅکله کوښښ مه کوئ چې هغه ځای پر ځای کړئ. فقط یو بنداژ راواخلئ او پر هغه یې کېږدئ او بیا هغه عضو بې حرکته کړئ. د دې لپاره چې یو عضو بې حرکته کړئ باید له اتل څخه کار واخلئ. اتل عبارت له هغه لرګو څخه دی چې د مات شوي ځای خواپشاته کېښودل کېږي تر څو د هغه عضو د حرکت مخنیوی وشي او د انتقال په وخت کې ناروغ ته زیان ونه رسېږي. داسې هم ویلی شو چې هر هغه شی چې د ناروغ مات شوي ځای ته تکیه ورکړي اتل بلل کېږي. معمولا په روغتونونو کې د جوړ شوي سیمې اتلونو څخه کار اخیستل کېږي، خو تاسې کولی شئ چې له هغه شیانو چې ستاسې خواوشا کې وي د اتل په څېر ګټه واخلئ، لکه لرګی، تخته، بالښت او داسې نور. د ضرورت په وخت کې خپلو خواوشا ته وګورئ، حتما د ضرورت وړ اتل مو موندلی شئ.